تازه دوه ډیر بد خبرونه نن افغانستان په سور اور کې د افغانستان نه بیا ویني څڅیږي. څه شوي دي په ویډیو کې راسره وګورئ. ننګرهار په خیوه ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د پخواني قمندان د جنازې مراسمو پر مهال ځانمرګي برید کې له 40 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. برید نن له غرمې وړاندې 11 بجې شوی ده. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼی وایي ځانمرګي برید د سیمه ییزو پولیسو د قمندان شیخ اکرام جنازه کې په داسې مهال شوی چې خلک د جنازې لمونځ ادا کولو ته په راټولېدو. شیخ اکرام تېره شپه د ناروغۍ له امله مړ شوی ده. د والي ویاند د BBC خبریال ذبیح الله رحیمزي ته ویلي د پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. د هغه په خبره وژل شوي کې د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی لالا خان ملکزی هم دی. ښاغلی خوږیاڼی ژوبل 45 کسان یادوي او زیاتوي چې د ولسي جرګې یو غړی ناروغه ملکزی هم شته دی. د پیښې له ځایه په خپاره شوي تصویرونو کې پر ځمکه پراته جسدونه او ژوبل خلک ښکاري. طالبانو ویلي دي برید کې لاس نه لري. کومې بلې ډلې هم تر دې دمه د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي بیا وایي د ننګرهار حوزوي روغتون ته د نننۍ پیښې له سیمې 12 جسدونه او 58 ژوبل وروړل شوي دي او د روغتیایي چارواکو په خبره د یو شمېر ژوبلو وضعیت نازک بلل شوی ده. خو بیا عیني شاهدان وایي چې د شپېتو څخه ډیر خلک شهیدان شوي دي. دویم بد خبر کابل کې پر روغتون وسلوال برید. بل لور ته د افغانستان پلازمینې کابل په لویدیځ کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو ځای وخت 10 بجې د بې پولي ډاکټرانو پر یو روغتون برید کړی. په سیمه کې د BBC یو خبریال وایي د برید له ځایه لوګي پورته کیږي او ډزې روانې دي. وسلوالو طالبانو ویلي دا برید دوی نه دی کړی. BBC ته د کابل لویدیځ د شتبرچي سیمه کې د 100 بستریز روغتون یو ډاکټر ویلي بریدګر د روغتون پر ولادي برخه برید کړی چې تر اوسه ډزې روانې دي. د دغه روغتون یا د برخه د بې پولي ډاکټرانو له خوا تمویلیږي چې ځینې بهرني ډاکټران هم لري. د کابل پولیس وایي سیمې ته ځانګړي امنیتي ځواکونه رسیدلي او سیمه کلابنده شوې. د روغتیا وزارت د برید کې د 2 ماشومانو په ګډون د 8 کسانو ټپي کېدل مني خو لا تر اوسه د دوی تلفاتو پر اړه معلومات کره نشته. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند مروه امنیه وایي د دوی بریدګرو برید کړی ده چې یو وژل شوي او بل لا هم جنګیږي. نوموړی زیاتوي چې افغان سرتیرو تر 72 کسانو د برید له ځایه ایستلي دي. درنو لیدونکو نن افغانستان بیا په سور اور کې ده. دعا ورته کوئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.